سلامونه. اکثر په تاسو کتلی په کلو کې وایي چې پلانکی کس اپنډسایټس او اپنډکس یې وشلی د هغې د وجې مړ شو. نو د اپنډسایټس کمې نښې دي دا معلومول ډېر زیات ضروري په دې دي، خاص کر په کلو کې چې په ټایم باندې دې غور وکړی شي، او که په ټایم باندې غور وکړی شي نو د امکانات ډېر زیات کمیږي. د ټول نه وړومبی اپنډکس وایي ته زمونږ دا چې کومه کولمه غټه کولمه شروع کېږي په دغه کې داسې د مرجکي امره یو شیز کولمه د کولان ته اټیچ شي، د غټې کولمې ته اټیچ شي، هغې ته اپنډکس وایي، او د دې د خوله د غټې کولمې طرف ته کولاوي. نو کله چې د دې د خوله بنده شي نو دننه په دې کې چې کوم هغه وي جراثیم وي هغه دومره سیوا شي ګروت شروع کړي چې هغه د دې دیوالونو ته ورسي او د دې اپنډسایټس وکړي، یعنې د دې د چې کوم دیوالونه دي د هغې انفلمیشن وکړي، هغې ته انفیکشن وشي. اوس دا خوله د مختلف وجوهاتو د وجې بندېدلی شي، یا ورته د ډکو میچازو چې کوم دغه وي سټونز وي یعنې ګټې وي هغه لاړې شي، یا چې کوم دی بل څه ټیومر وي، رسولی وي، دانه وي، یا د بلې د بدن حصه چې کوم دی وپړسېږي هغه پې زور راولي. نو د مختلفو وجوهات د وجې هغه ځای بندېدی شي، چې کله هم هغه بند شي نو په دې کې دننه جراثیم سیوا کېدل شروع شي او د دې په دیوالونو باندې بیا اټیک وکړي. اوس د دې نښې دا دي که نه چې د دې د درد زیات تر خلکو کې د نوم نه چار چاپېره شروع کېږي، او که موږ دا خېټه په څلورو دغه حصو کې تقسیم کړو که نه نو کومه چې ښې طرف ته لاندنۍ حصه ده په دغه ځای کې د درد ورو چې کوم دی هغه طرف ته لاړ شي، یعنې په نوم باندې شروع شي او ښکته ښي طرف ته لاړ شي. نو ډېر خلک که داسې راځي چې یاره په ګس طرف باندې درد له پاسه درد دي نو هغه اپنډسایټس نه وي، په نوم باندې درد شروع کېږي بیا ښي طرف ته لاندې ځي، دې سره د لوږه ختمه شي، دی به چې یاره ما بلکل خواته څه نه کېږي، ده ته زړه ایښېدل شروع شي، الټې هم دا کولی شي، نری شانتې د تبه شروع شي ورسره. او دې سره دا یې ډېره غټه نښه ده چې په دغه ښي طرف باندې ولکه تاسو زور کوئ نو دی به ډېر زیات درد به کوي، او که یا چېرته ریباونډ ټنډرنس دی چې زور وکړي او بیا یې داسې پرېږدئ نو دی به داسې یودم یو ټوپ ووهي. نو دا هغه نښې دي چې په دې باندې دا بلکل نشي پاتې کېدلی. د نه لمبې بیا چې کوم دی یو څو ټسټونه داسې کېږي چې یاره په هغې کې یورین آري شوه، سی بي سي شوه او الټراساونډ شوه. نو الټراساونډ په دې کې د معلومولو څه خاص کردار دومره نشته، که ډېر ښه ماشین یا به معلوم کړي، خو نور دا هغه نشي معلومولی. خو که نور څه وجوهات یاره دغلته کې نور ډېر زیاتې کولمې دي، نور د وجود حصې دي، که په هغې کې څه مسلې یا څه بیماري نو هغه به معلومه کړي. په تشو میچازو کې ډېر زیات زخم وي نو هغه به معلوم شي. او که دا نور ټسټونه ورسره وشي چې یاره په خېټې کې چې نور کم دردونه وجوهات یې هغه معلوم شي، دا ټسټونه پکې زیات تر ځکه کوي. د دې چې کوم د ډایګنوسس یعنې د معلومولو لپاره خاص ټسټ هغه سټي سکین دی، خو چونکې ډېر خلکو د فاینانشل ایشو دي ډېر ځایونو کې سټي سکین وینو، نو که دا وجوهات دا نښې په چا کې نو په کار چې هغه د دې اپریشن وشي. زمونږ چې کوم استاد چې کله په تھرډ ایئر کې وم هغه موږ ته یو خبره کوله وي که 1500 کیسونه تاسو ته داسې راشي چې د هغې په دغه ځای باندې درد وي او دا نښې پکې وي او تاسو 1500 ولا هغه وکړئ کولاوي کوئ او اپنډکټمي ولا وکړئ یعنې دا اپریشن ولا وکړئ او په هغې کې صرف یو اپنډسایټس یو ته دا دغه شوي وي او دا نور چې کم دي 400 او یو کم 100 که دې خلک بلکل د اپنډسایټس ورته نه خو بیا هم تاسو په فایده کوي. خو چېرته داسې ونه شي چې یاره یو کس باندې هم داسې درد وي هغه پاتې شي، که هغه پاتې کېږي نو خطره ده که د هغه یو هم پاتې شي په دې کې خطره دا وشي چې یاره دا اپنډس چې کوم دی دا بیا شلېږي او د هغې د وجې پرپوریشن چې کله وشي نو ټول د هغې نه جراثیم راوځي او په خېټه کې خواره شي او د هغې د وجې بیا مرګ کېږي. په 80% خلکو کې بیا د مرګ امکانات چې وي ممکن شي. نو ډېر خلک د دې باندې تنقید کوي چې یاره هغه ډاکټر ماته وایي چې یاره تا ته اپنډسایټس دی تا له اپریشن کوم خو چې ما بیا دوايانې وخوړې هغه زه ټیک شوم. نو یو خو مایل چې کوم اپنډسایټس وي ډېر لږ چې جراثیم پې اټیک کړی لږه حصې متاثرې نو هغه د انټي سره دوانو سره هم ښه کېږي. خو د هغې امکانات بیا دي چې یاره مختلف سټډیز وایي چې دي کسان بیا دوباره راځي د دغه سیم درد سره او بیا ورته وروسته سرجریانې وشي. دویم داسې دي چې که تا باندې هسې هم درد دی هغه اپنډسایټس نه وي خو که تا له اپنډکټمي وکړي یعنې دا اپریشن درله وکړي نو فایده یې ډېره ده نقصان یې نشته. نو ځکه ډاکټران په دې کې ډېر زیات هغه کوي وایي چې یاره که دا وشي نو ښه ده. خو د هغې نه میس یوز دا هم وشو چې یاره په ډېر خلکو بیا وایي چې یاره په دیر کې چې کوم دی خلکو ته به یې هسې اپنډکټمي کولې. نو اوس زه په دې باندې نه یم پوه چې دا د صحت کارت د هغه پیسو د وجې کولې او که نه دا د دې اصول تحت د کولې کوم چې ماته زموږ استاد هم ښودلی وایي چې یاره که ته 1500 اپنډکټمي وکړې اپریشن یې وکړې او په هغې کې صرف یو اپنډسایټس یو دا نور هسې وي که نه نو بیا هم خیر دی. خو هسې نه چې ته یو دا 1500 پرېږدې او په دې کې دا یو درنه هم چېرته خراب شي نو کس ته نه خرابېدل نه دي په کار. د هغې نه علاوه چې کم ینګ ماشومان یعنې ځوانان په هغې کې خامخا په دې اپریشن باندې بلکل ایله مه کوئ. اپریشن ځکه په کار دی چې یاره ته ډېر غټ ژوند په کار دی پاتې دی او بل د ده د اپنډکس چې کمي ده ته چې کله اپنډسایټس کېږي نو د دغه دومره خراب شوی دا کولمه چې د دې شلېدو امکانات ډېر زیات سیوا وي په نسبت د
مشرانو نو په ینګ ماشومانو کې چې کوم دی تاسو وړوکی ځای باندې هغه مکوئ دا غلطیانې مکوئ که دا امکانات پکې بیا کې CBC ټسټ دی په هغې کې چې کوم دی WBC کاونټ یا شو یا لیوکوسایټوسس چې ورته وایي یا نیوټروفیلک شفټ چې څه ته وایي هغه پکې د هغې خپله کرایټیریا چې پوره شي نو په کار ده چې د دې اپریشن وشي. ډېر خلک دا هم تنقید کوي یار چې زه په ټیبل باندې سملولی وم او بیا یې بل ډاکټر راغی چې مړه دا خو اپنډسایټس نه دی زه راپاسېدم اوس هم د ټیک ګرځوم نو د هغې دغه وجوهات چې یا به دا به د انټي سره ټیک شوی وي یا دا وجه کېدای شي چې کېدای شي دا د بل څه درد و خو که تا بیا هم دغه اپریشن کړی وی نو دومره نقصان به نه خو خدای مکړه که چا چېرته اپنډسایټس وی او هغې پاتې کړی او دا کولمش لیدلی وی نو ډېر غټ نقصان به شوی و. نو د کمې کولمې چې د ښکې په دې کې د چا هم غلطي نه په ټوله دنیا کې چې کوم دی 14% خلکو کې دا کولمش لیږي که ته څومره هم دا سټپ هغه کې په دې کې دا احتیاط کول پکار دی چې یاره که د ښه ځای نه صفا ځای نه په ښه سرجن باندې او احتیاطي تدابیر سره دغه اپریشن وشي نو فایده کوي او نقصان یې کم دی. یو جهان مننه. سلامونه.